دا تا دي د ورځې 300 روپۍ کوي او دا تا ته څونه ټول په څو هغه کېږي تمامېږي درته په څو 2000 روپۍ تمامېږي ته پورې حساب نه دی پوره کړی هره ورځ ته راځې دلته کور کې څو نفره فامیل هستې کور ها څو نفره هستې کور کې کور کې ټول 8 نفره 8 نفره پلار دې څه کار کوي پلار ها پلار دې سپین کېږي دی ته کور کې ته مشره دا کور د ګټو وټې ته یې که د شفتلو دا سیزن لاړ شي بیا څه کوي هېڅ شی نه کور کې بیا نو ستاسو د کور دا ګټه وټه څنګه وي ګټه وټه نه وي راځي څه ها څه کور کې به وي نو څه څوک نه راوځي نه خو بیا مشکل دی که نه که څوک کور کې د ګټې وټې نه وي او دا شفتلو خو یخ کې نه وي که نه نو هغه وخت کې ښه یم دا وخت کې کور کې ښه دا ټول ما ته په څو راکوې څه یې د واښه خو پکې نشته ټول راته په څو راکوې 2 په 10 که نه دا به څو دانې دا ټول ها یو بوجي دی یو بوجي ده څو غوټې به یي څه خبرې یم شوی هغه باندې کوم ها زه غوټې کوم لږ شاته دا یو غوټه صحیح ده ها ښه دا یو صحیح ده همداسې خو 3 غوټې دا مو نیسه نو دا 10 او 10 شپېته او 3 دا تقریبا ټول 100 افغانۍ صحیح راځي څو یې درکړمه ها ته دا حساب که ته ماته حساب که کنه دا ټول حساب که چې زه درنه ویښسم په اواز دې نه پوهېږم څه ویلې څه لپې دا ټول درکړم نو ته خوراکي سبا یې نه راځې دلته څه لپو ته ناست یې ټوله ورځ دې سور مر کې سخته نه ده پلار دې کار کوی سي نه کور هم چیرې دی ها ته که لږ په زوره خبرو وکړې ښه به چیرې دی شینه کې ښه نو موږ د کور کتی شو که کوم وخت لاړ شو مشر ورور دې شته کور کې ټول خویندې کار کوي کله کله سړی خفه شي زما دا خوراکي په ځای د دې چې کور کې کښېني تورسرې ده عمر به یې ډېرې 14-15 کاله همداسې ده خوره لږ په زوره وغږېږه تاسو د کوم ځای اصلي ښه نو په ځای دې دا کور کې دا زما د تورسرې خور راځي دلته دا 100 افغانیو ته ټوله ورځ ناست دی دا د دې همت دی دا د دې زړورتیا ده الله دې نور هم دا همت ورته ورکړي الله دې داسې وخت نه راولي چې زموږ تورسرې بهر ته محتاج شي بهر ته راسي خوراکۍ دا ټول ما ته دې بوجۍ کې واچوه دا ټول درنه زه بوجۍ وړم نن لپاره دا ونیسه دا شفتله ده اکثره ځینې خلک یې خوري پخې سبزي په حیث او ځینې خلک چې دي څارویو ته یې ورکوي بس دی دې ته مجبوره دي څه وکړي دا به زه تا ته پیسې درکړم صحیح ده خورې 1 2 3 4 دا واخله کور کې صحیح شو او ته به نور لاړه شي دا به هم در سره ویسه صحیح ده اوس شفتله دې ځان سره ویسه سمه ده او ته ټلیفون نمبر څه لرې کوره داسې موږ راسو تاسو کور ته وځئ د تاسو پلار وګورم زه خپل نمبر درکړم سمه ده موږ به دوستان دې کور ته ځو د دې والد صاحب سره به خبرې کوو که د کار زمینه ورته مساعد کېدله کار زمینه به هم مساعد کوم اوس موږ ته 2000 افغانۍ ورکړه خور به لاړه شي خپل کور ته او لږ به ارام وکړي سمه ده خور الله دې مل شي دا هم ځان سره وسته پیسې هم شته غواړو دا خویندې نور په کور کې دي نه غواړو د سړک په سر باندې د سور مرته ناستې وي او دغه رقم باندې دا کار مخته یوسي زړونه هم خوړل کېږي څه وکړو الله دې زموږ او ستاسو په دې ملک زموږ په دې هېواد باندې رحم وکړي